د دیني جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست په ټولو وزارتونو کې د اسنادو ثبت دفترونه پرانېزي. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې د هیواد بېلابېلو وزارتونو او لوی ریاستونو استازو په شمول د دیني جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست رئیسانو او مسؤلینو ګډون کړی و، د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره پیل او راغلو مېلمنو ته د دیني جامعاتو او تخصصاتو رئیس مولوي سیف الدین حماد له لوري ښه راغلاست وویل شو. په دې جوړه شوې غونډه کې د دیني جامعاتو او تخصصاتو د ارزیابۍ رئیس مولوي محمد داود حقانی بیا د یاد ریاست پر فعالیتونو په وزارتونو کې د دفترونو په پرانیستلو او د نویو دفترونو پر چارو رڼا واچوله. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي محصلانو چارو رئیس محمد اسماعیل روحاني له لوري د اسنادو او فرمو ډولونو، د فرمو ارزیابۍ او معادلت، د فرمو لارښود، تشریح او معلومات وړاندې شول. د غونډې په وروستیو کې د ګډونوالو پوښتنو ته د مسؤلینو له لوري ځوابونه ورکړل شول او دغه غونډه د هیواد د اسلامي نظام د بقا او تحصیلي نظام د پیاوړتیا په دعا سره پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت تر چتر لاندې د دیني جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست د څلورو ریاستونو د معتبرو دیني جامعاتو د ثبت، د اسنادو د ارزیابۍ او معادلت، د اسنادو تهیه او سوابقو د تنظیم او د تخصصاتو ریاستونو په لرلو سره ایجاد شوی دی.